بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو د میدان وردګو ملي راډیو څخه تر دې مهاله لاندې او مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان اسلامي امارت د امریکا د متحده ایالاتونو هغه تورونه په کلکه ردوي چې د محمود شاه حبیبي په نوم د یو افغان د نادرکه کېدو توري د افغانستان د استخباراتو پر عمومي ریاست لګولی. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد ویلي دي د اسلامي امارت اړوند ارګانونو د حبیبي د کورنۍ د عریضې پر اساس په ټولو اړوندو ادارو کې پلټنه کړې، خو هیڅ داسې نښه نه ده تر سترګو شوې چې نوموړی دی د اسلامي امارت اړوند د کوم ارګان له لوري نیول شوی وي. ښاغلي مجاهد ټینګار کړی چې د افغانستان اسلامي امارت د یوه مشروع نظام په توګه د اړتیا نه لري کوم کس چې د جرم شک ورباندې کیږي ونیسي او پټ یې وساتي. د میدان وردګو نرخ او شک ولسوالۍ سیلاب ځپلي وایي چې د مسؤلینو په همکارۍ له سختو ورځو راووتل. تازه د دغه ولایت پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست سره په همغږۍ یوې همکارې موسسې په یادو ولسوالیو کې له 52 سیلاب ځپلو کورنیو سره نغدي مرسته وکړه. د میدان وردګ ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست مسؤلین وایي محتسبینو یې د دغه ولایت نرخ ولسوالۍ په صدمرده او دادل سیمو کې د دوو کورنیو ترمنځ کورنۍ شخړه حل کړه. مسؤلین وایي ښکېلې کورنۍ د خپلولۍ رشته لري چې خبره یې تر ډزو او دښمنۍ پورې رسېدلې وه، خو محتسبینو دواړو لوریو ته د سولې ورورولۍ زغم او یو بل منلو په اړه د شریعت په رڼا کې توصیې کړي او دواړو لوریو د محتسبینو له کړنو خوښي ښودلې. د افغانستان برېښنا شرکت د ننګرهار په همیشه بهار سب سټیشن کې د 30 میګاواټه ظرفیت لرونکي کپسیټر بانک د نصبولو چارې پیل کړې. دغه پروژه د برېښنا ولټاژ د پیاوړتیا، ضایعاتو د کمښت او پیرودونکو ته د ښه خدماتو وړاندې کولو لپاره پیل شوې ده. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د چین د سینکیانګ ولایت د سرمنشي له مرستیال ژاو چاو او مل پلاوي سره کتلي. بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړو لوریو په دې کتنه کې د افغانستان او چین ترمنځ د سیاسي اړیکو د لا پیاوړتیا، د همکاریو پراختیا او دغه راز د افغانستان او د سینکیانګ ولایت ترمنځ د اقتصادي، ترانزیټي او سوداګریزو فرصتونو پر ارزونه او پراختیا خبرې کړې دي. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د اقتصادي همکاریو سازمان ایکو د مشرانو 18مه ناسته کې د ګډون په موخه د آذربایجان پوزولي ښار ته ورسېد. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال په پوزولي نړیوال هوایي ډګر کې د آذربایجان چارواکو له تود هرکلي سره مخ شو. د میدان وردګو د چاپیریال ساتنې ادارې له لوري په دې ولایت کې 700 پولیسو ته د غیر قانوني ښکار مخنیوي او له طبیعي سرچینو د ساتنې او ارزښت په اړه روزنیز ورکشاپ جوړ شو. د میدان وردګو ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس مولوي علا محمد ذاکري د دې ورکشاپ په ترڅ کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې پر دوه اړخیزو همکاریو ټینګار وکړ.